ډېر ښه. وخت مو رټلی دی خوبونه راشه د توچۍ غاړې ته زما یادېږي ته مو رټلی دی خوبونه راشه د توچۍ غاړې ته زما یادېږي مازدیګری د لمر ډوبېږي رضا رضا نه وخته کېږي په ناز ناز واخله قدمونه راشه د توچۍ غاړې ته زما یادېږي ستا مو راټلي دي خوبونه راشه د توچۍ غاړې ته زما یادېږي. د پښتنو خلکو یوه کیسه وي د پښتنو خلکو یوه کیسه وي هغه نور خلک دي چې کیسې بدلوي او ما هم آزاد دي هغه چرچڼې ما هم آزاد دي هغه چرچڼې چې ورځ کې سل قسمه پنجرې بدلوي. د وصال داوړ صاحب په د دوو خوږو شعرونو باندې د خپل پروګرام آغاز کومه. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د خپرونې وزیرستان ستوري نه په دغه امید چې روغ به وئ خوشحال به وئ او داسې خط په کلیو کې بنغوښتي وئ. مینوالو ډېر زیات خوشحال یم ډېر تکړه تکړه شاعران را سره په پروګرام کې نستې کوي. نن راغلی یو ښاغلی نورخان اجیز صاحب خواله د ډېرو مینوالو غوښتنه وه چې تاسو نورخان اجیز صاحب خواله لاړ شئ. نو راغلو مونږ انشاءالله ستاسو مینه مونږ دلته کې راولي د وزیرستان ګوډ ګوډ شاعر ته به ځم او ستاسو سره به انشاءالله د دې کیمرې د مخې معرفي کوم. نو نورخان اجیز صاحب ته به په خپل پروګرام کې خوش آمدید ووایو. نورخان اجیز صاحب ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ ته په دغه کم وخت کې خپل وخت راوایست. امیر سهیل صاحب یو جهان مننه چې تاسو دلته راغلی او ما ته مې دا موقع راکړه چې زه د شعر په ژبه خپلې پښتنو ته خپل پیغام ورورسوم. ډېره ډېره مننه. انشاءالله نورخان اجیز صاحب دا زمونږ ټول وزیرستان چې څومره شاعران دي د ایف اربن نو د ډومیل چې څومره هم دي د دې اواز به زه انشاءالله د وزیرستان نه او د بنو نه ګوټ ګوټ افغان ته به رسوم لر او بر افغان ته به انشاءالله زه دا رسوم. دا زمونږ انشاءالله امید دی خو تاسو هم په دې کې به را سره مرسته کوي انشاءالله. نورخان اجیز صاحب زیات ټایم نه واخلم د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی څومره وخت مو کېږي څه داسې څومره قلمونه مې راټول کړي دي آیا داسې تاسو سره دا قلمونه شته چې دا کتاب برابرولی شئ؟ امیر سهیل صاحب خبره داسې ده چې زه شاعري ډېر د وړوکوالي نه تقریبا د سن 87 84 88 نه په هغې وخت کې په دمسازي باندې ما کیسټې کړي دي په نصر الله مې کړي دي په رسول بادشاه مې کړي دي په خپله اوازې باندې ما مجلسونه کړي دي خو د هغې وخت شاعري څه بل رقم وه. اوس پر وطن کې چې دا حالات داسې راغی نو زه په شاعري مجبوره کړم د وطن شاعري د انقلاب شاعري باندې زه اوس اخته شوم. هغه شاعري او د دې وخت په شاعري کې اوس بدلون راغلی ده. بالکل سمه ده. نورخان اجیز صاحب چېرته مې د شاعرۍ میدان کې استاد تېر شوی دی؟ زما د شاعرانو سره ملګري وه هغې په محفلې شي به زه کېنستلم لکه سیماب صاحب او داسې نوره زما ډېر ملګري شاعران دي او دا کتابونه مې ما کتل نو زه د ماشوموالي نه د شاعرۍ جراثیم په ما کې وي نو بس د دې میدان ته اوس راووتله څه ما ته ګوډه شاعري کوم. نورخان اجیز صاحب که دا راته ووایي چې آیا تاسو د چا نه متاثره شوي؟ یاره ما ته خو ډېر شاعران مزه راکوي خاص کوم انقلابي شاعران دي لکه رحمت شاه سهیل اجمل خټک غني خان داسې نور چې کوم د انقلاب شاعرون دي انقلابي شاعرون دي د پښتنې دپاره شاعري کو بس هغه راته ډېر متاثره. مننه. نورخان اجیز صاحب نن سبا چونکې د نوې کل ډېر زیات ماشاءالله په ترقي باندې روان دی ډېر ښکلي شعر لیکي نو هغې نه تاسو څه متاثره شوی څه داسې تاسو مخکې رایه د هغې خواله چې دا مخکې تللی شي او د هغې سوچ څنګه دی؟ یاره په فلحال په دې دور کې د کوم شاعران چې دي او پخواني شاعران
اوس څوک ته په دې خفه کېږي نه د نوي دور شاعران که د افغانستان د خاورې دي که د خیبر د پښتونخوا د خاورې دي یعنې ډېره ښکلې شاعري کوي زه خو ډېر ورنه متاثره یم زه سمه ده مینهوالو که چېرته زموږ د وزیرستان د شاعرانو ذکر وشي نو هغې ماشاءالله ډېر ښکلي شعر ډېر ښکلي لیکوالان ادیبان او فنکران دلته کې په وزیرستان کې موجود دي خو دلته کې چونکې صرف د یو شیز کمی دی چې دلته کې زموږ په وزیرستان کې څه داسې ادبي میډیا نشته چې هغې اواز راپورته کړي نو نورخان اجیز صاحب انشاءالله زموږ هیله ده چې داسې کسان به نور هم راوځي ستاسو شاعرانو ادیبانو لیکوالانو سره به نستې کوي او انشاءالله ستاسو اواز به دنیا ته رسي مونږ هم انشاءالله دا هڅه کړې ده چې تاسو اواز به لر او بر افغان ته رسوو چې څومره پښتانه دي انشاءالله دې ته به رسوو نورخان اجیز صاحب وخت مو زیات نه وخلم زموږ سره چونکې فرمایش ډېر زیات راځي خو هغې نه زه ډېره بخښنه غواړم چې چا نه ما زه نه اخلم چونکې زموږ د پروګرام چې کوم دی دا په مازدیګري کې ریکارډ کوو نو دومره وخت نه وي چې موږ هغې فرمایش پرې راکړو خو یو زموږ ډېر ښکلی ملګری دی په الین کې اوسیږي عبدالودود صاحب هغې هم ډېره زیاته غوښتنه وه چې تاسو زموږ په فرمایش سره ریکارډ کړي دا ټل اوسېدونکی دی نو هغې په فرمایش سره موږ تاسو ټولو په فرمایش باندې نمونه را سره زیات یې هغې نشم اخیستلی وخت کمی دی نو بخښنه غواړم نورخان اجیز صاحب ته به ورځو هغې نه به څه کلمونه ریکارډ کوو په ترنم کې ماشاءالله الله پاک ده ته ډېر ښکلی حق ورکړی ډېر ښکلی ترنم یې دی او موږ به ترې هم خوان واخلو او تاسو به ترې هم خوان واخلئ نورخان اجیز صاحب څه دې راوړي دي څه به راسره شریک کوي ترنم کې به هم راسره شریکوي زیاتو مینهوالو غوښتنه وه چې تاسو د ده نه په ترنم کې زیات کلمونه ریکارډ کړي وی چې دا چې زما سره روپۍ نشته دا چې زما سره روپۍ نشته ځکه مې خوند د زندګۍ نشته واه ډېر ښه دی بیا اورم نورخان صاحب دا چې زما سره روپۍ نشته ځکه مې خوند د زندګۍ نشته چې دولتمن وي خلک یې قدر کوي دلته کې قدر د سړی نشته ډېر ښه دی ماشاءالله چې دولتمن وي خلک یې قدر کوي دلته کې قدر د سړی نشته او ما و تا هم خپله پښتو پرې ایښې ستا لوپټه زما پګړۍ نشته او ښه ده چې څوک دې د نظره نه کړي نن د سرخي په اننګۍ نشته ښه ده چې څوک دې د نظره نه کړي نن د سرخي په اننګۍ نشته دا چې د جرم خاتمه نه کیږي دلته قانون او اتکړۍ نشته دا چې د جرم خاتمه نه کیږي دلته قانون او اتکړۍ نشته او په ښکاره ګرځي دښمنان د وطن ګنې دا نه ده چې چوکۍ نشته په ښکاره ګرځي دښمنان د وطن ګنې دا نه ده چې چوکۍ نشته او اپریشن وشو امن را نغللو ځکه اعتبار مې په وردۍ نشته او شاعرنې د وطن ترجمان دا چې د خوند د شاعرۍ نشته او مازدیګری شونمر په غره پرېوځي خو شینخلۍ پاس په بلۍ نشته مازدیګری شونمر په غره پرېوځي خو شینخلۍ پاس په بلۍ نشته او شپه به په ویشه تېروم عجیزه راسره نن د خوب ګلۍ نشته نورخان اجیز صاحب ترنم کې به سره ترنم به ورسره ته یو شی بله دغه ته وایي وی چې هر خوا چې ګورمه مورچې دي خدایه ومې ساتې هر خوا چې ګورمه مورچې دي خدایه ومې ساتې د بلګانو سره شپې دي خدایه ومې ساتې او ماسخوتن مونځ په کور کې کړم جومات ته نشم وتې ازغي لارې کوڅې دي خدایه ومې ساتې ماسخوتن مونځ په کور کې کړم جومات ته نشم وتې ازغي لارې کوڅې دي خدایه ومې ساتې او ښکرا دې مړ کړي په یار په نامعلوم ولیکي داسې خبرې او کیسې دي خدایه ومې ساتې په یار په نامعلوم ولیکي داسې خبرې او کیسې دي خدایه ومې ساتې یو خوا وطن دې خاموشي اختیارولی نشم بل خوا ټوپک دي او چړې دي خدایه ومې ساتې زه د دوران وطن تپوس اخیر له چا نه وکړم دلته خو رنګ په رنګ نامې دي خدایه ومې ساتې او
په ښکارا ګرځي په دا خاوره دښمنان د وطن د ملک مې شپږ ادارې دي خدایه ومې ساتې که زه څه وایم عجیزه د دې خلکو خلاف بیا یې په لاسو کې پیتوې دي خدایه ومې ساتې و اړخوا چې ګورم مورچې دي خدایه ومې ساتې و د بلګانو سره شپې دي خدایه ومې ساتې ډېر د ویاړ څه ترغن درته وکړو ترنم کې راته ووایه ډېرو زیاتو مینهوالو غوښتنه وه ستاسو ماشاءالله هغه یو ته ویې هغې یې راته خدایه دا ستا انسانان وژني انسانان په ځمکه داسې ملګري یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه خدایه دا ستا انسانان وژني انسانان په ځمکه داسې ملګري یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه رحم کرم چې یوه زاړه ذره په زړه کې هم نه لري رحم کرم چې یوه ذره په زړه کې هم نه لري ښایسته مخونه قتلوي لکه ګلان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه ستا انسانان چې ورته ګوري ترېنه مخ واړوي ستا انسانان چې ورته ګوري ترېنه مخ واړوي داسې ګرځېږي هوبهو لکه لیوان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه خدایه دا ستا انسانان وژني انسانان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه د پښتنو په خاوره شر او فساد خوند ورکوي د پښتنو په خاوره شر او فساد خوند ورکوي خو خپل د بارودو تخم نه کاري د ځان په ځمکه و ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه دلته د ظلم انتها د رب خپا د زمن دلته د ظلم انتها د رب خپا د زمن د چې دا نه کېږي اوس دلته کې باران په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه د نړۍ خلک خپل ولس دپاره څه نه کوي د نړۍ خلک خپل ولس دپاره څه نه کوي زمونږ دپاره یې ساتلي قتلان په ځمکه خدایه دا ستا انسانان وژني انسانان په ځمکه په خپله خاوره ښه د امن سره ژوند تېروي خو امن نه غواړي زمونږ د بچا خان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه چا چې بل کړي سره ورونه د افغان په ځمکه و ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه زه خو 5 وخته عجزه ورته امن غواړم زه خو 5 وخته عجزه ورته امن غواړم کله چې لاس پورته کوم د خپل جانان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه خدایه دا ستا انسانان وژني انسانان په ځمکه ملګري داسې یې جوړ کړي دي شیطان په ځمکه د توچې په غاړه زیړ مازدیګری ده راشه راشه بېقرار زما زړګی ده اوس تا نور خان د وړدسته لارې ته ګوري وتل ور وکړه ستا لیدو ته بیړوندی ده
وخت مو رټلې د خوبونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږې تمو رټلې د خوبونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږې مازدیګری د لمر ډوبېږي رضا رضا نه وخته کېږي په ناز ناز واخله قدمونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي ستا مو راټلې د خوبونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي زما دستا ډېر دښمنان شته ډېر مو شیرینې یا غمزان شته چې جوړ خو نشي فسادونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي ستا مو راټلې د خوبونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي و د نور خان د وړ شیرینې در پسې مرم حالات مې وینې چې بند خو نه کړې دیدانونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي ستا مو راټلې د خوبونه راشه د توچې غاړې ته زما یادېږي. مننه نورخان اجیز صاحب ډېر خوند یې وکړو. نورخان اجیز صاحب څه پیغام به راکوي زموږ د کتونکو سره به څه پیغام شریکوي؟ یاره زه خو خپلې اوریدونکو ته دا پیغام ورکوم چې په دې خاوره او د وطن سره مینه محبت وکړي د دې سره چې څومره مینه محبت وکړي او ژوند په امن پسې تېر کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي ځکه چې دا زموږ وطن دی که دا وطن آباد وي نو موږ آباد وي چې دا وطن برباد وي موږ برباد وي. مننه. قدرمنو دا و زموږ سره ښاغلی نورخان اجیز صاحب. امید ساتم چې هغې ترنم به مې خوښ شوی وي ډېر ښکلی ترنم یې وکړو او د هر رنګ به انشاءالله موږ بیا راځو د دې خواله دا زموږ چې کوم دی دا نستی په یو نستی باندې کافي نه دی نور به هم انشاءالله زموږ دې سره پروګرامونه ریکارډ کوو او بیا به راځو نورخان صاحب انشاءالله. تر بلې ملکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحال اوسئ موږ در سره په خپلو دعاګانې کې یاد ساتئ. ما ته او کیمرامین احمد خان ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان. مننه.